نو تعلیما ذکر بالجهر جایز دی. تعبدا و ثوابا بدعت دی. خبره په تعبدا و ثوابا کې ده. تعبدا و ثوابا بدعت دی. الله الرحمن الرحيم. باب الذكر بعد الصلاة. الفصل الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. متفق عليه. د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت ده. هغه فرمایي چې ما به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لمانځه ختمېدل په الله اکبر باندې پیژندل. د دې نه معلومیږي چې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما به په بعضې جماعتونو کې نو شریک، بلکې په کور کې به چې د تکبیر آواز واورېدلو نو پوه به شو چې جماعت شوی دی. د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما په جماعت کې په جماعتونو کې نه شریکېدل. دا د څه د وجه نه و؟ نو د دې نه معلومیږي چې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما به په بعضې جماعتونو کې نو شریک، په کور کې به چې د تکبیر آواز واورېدلو نو پوه به شو چې جماعت وشو. د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما په جماعت کې د نه شریکېدلو وجه دا وه چې یا خو حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما لا بالغ نو جماعت ور باندې واجب نو، او یا حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما په دغه وخت کې ماشوم په شاته صفونو کې به ولاړو، نو چې د امام سلام به نه اوریدلو، نو د خلکو الله اکبر به چې واوریدلو نو پوه به شو چې امام سلام ګرځولی دی. دلته یوه مسئله ده چې د فرض لمانځه نه وروسته په زوره ذکر او په زوره تکبیر ویل جایز دي که ناجایز دي. نو اول د حنفي فقه مسئله درته ذکر کوم. یو دوه حوالې، یو د مبسوط للسرخسی او دوهمه حواله د فتاوی علمگیری. مبسوط للسرخسی دوهم جلد 43 نمبر صفحه کې فرمای لأن رفع الاصوات في ادبار الصلوات خلاف المعهود فلا يثبت الا باليقين. د لمانځه نه بعد په اوچت اواز باندې ذکر کول دا په اسلام کې د معلومې طریقې نه مخالفه ده او په یقین باندې ثابتېږي، او یقین په هغې کې وي چې لوی لوی صحابه ور باندې متفق شي، او په دې باندې د لوی لوی صحابه اتفاق نشته. او په فتاوی علمگیری 5 جلد او 319 نمبر صفحه کې فرمای چې فإنه مکروه و انه بدعة. د لمانځه نه بعد په زوره ذکر کول مکروه او بدعت عمل دی. او د افغانستان د اسلامی امارت مفتی اعظم مولانا عبدالعلی دیوبندی رحمه الله په دی بلوغ المرام کې 142 نمبر صفحه کې فرمای بعضی کسان چې د سلام وګرځوي نو په زوره ذکر کوي الله اکبر او یا لا اله الا الله په زوره وایي، دغه عمل یقیني مکروه او یقیني بدعت دی. عالمگیری 5 جلد 319 نمبر صفحه مطالعه کوي او فرمایي چې زموږ د قندهار بریالویان مولا ترواو د ملګري هم دغه کار او عمل کوي. دوی نو وایي چې مونږ خو د قادری شریفي مریدان یو، نو دا بیا ولې وایي چې مونږ د امام صاحب مذهبیان یو؟ فرمایي دوی دروغ وایي. دغه منافقین خائنان خلق خطا باسي، خپله ګیډه پیایي په نامه د طریقت او په نامه د مذهب، په مقابل کې د خپلو بدعات او شریعت او مذهب هیڅ شی هم نه بولي. دغه کارونه د دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه نه ده او د صحابه کرامو طریقه نه ده او د امام صاحب مذهب مهذب نه ده، بلکې د خپل ځان نه دین جوړ کړی دی. حلقې سرونه غورځول، زګونه پاشل، شو مخته کېدل، دغه دوی ذکر بولی او همدغه منکر او ناروا او بدعت عبادت بولی. امت د علیه السلام مبارک همدغه سي کسانو فاسد او برباد کړي او ناروا او تروا او ضلالت او بدعت عبادت وای، او بل ډله گمراهان بیا وای چې طریقت ضد شریعت دی. لوی عبارت ذکر کړی دی. خلاصه دا چې د فرض لمانځه نه وروسته په جهر سره د تکبیر مسئله او په جهر سره د ذکر مسئله، نو په دې کې تحقیق دا دی چې بعض علما لکه ابن حزم د فرض لمونځ نه وروسته په جهر سره الله اکبر وغیره مستحب بولی، او جمهور علما فرمایي چې د فرض لمونځ نه وروسته هیڅ ذکرم په جهر سره مستحب نه دی. علامه محمد انور شاه کشمیری رحمه الله فرمایلی دي چې تمسک بظاهره ابن حزم وذهب الى سنيه الجهر بالتكبير دبر الصلوات وانكرها الجمهور. فیض الباری اول جلد 315 نمبر صفحه. یعنی د دې حدیث په ظاهر باندې ابن حزم الظاهری استدلال کړی دی او په زوره الله اکبر ویلو ته سنت یا مستحب ویلی دي د لمانځه نه بعد، او جمهور علماو د دین انکار کړی دی. جمهور فرمایي چې د فرض لمونځ نه وروسته هیڅ ذکرم په جهر سره مستحب نه دی، او دا حدیث جمهور علماو په تعلیم باندې ورحمل کړی دی. بعض خلک د لمانځه نه وروسته په جهر سره لا اله الا الله وایي او د دې حدیث نه استدلال کوي. په دې حدیث کې یو څو خبرې په خیال کې ساتل پکار دي.
اوله دا چې په دې حدیث کې د ابن عباس رضی الله عنهما شاګرد ابو معبد دی، د هغه شاګرد عمرو بن دینار دی. عمرو بن دینار فرمایي چې ما دا حدیث د ابو معبد نه واورېدلو، لیکن وروسته مې چې ورته د دې حدیث تذکره وکړه نو هغه وفرمیل چې ما درته دا حدیث نه دی بیان کړی. صحیح مسلم اول جلد 219 نمبر صفحه. نو د ابو معبد نه بعد البیان هیر شوی او داسې حدیث که استاد او شاګرد دواړه عادلان وي نو د امام بخاری او امام مسلم و غیره محدثینو په نیز مقبول دی. لیکن علامه عینی رحمه الله فرمای چې د امام ابو حنیفه او امام ابو یوسف په نیز ترنه استدلال نه دی صحیح. امام کرخیم دې ته ترجیح ورکړی دا عمدة القاری وګوره شپږم جلد 118 نمبر صفحه. نو د امام صاحب درای مطابق د دې حدیث نه استدلال نه دی صحیح. دوهمه خبره دا په خیال کې ساتل پکار دی چې صحابه د دې حدیث نه څه فهمولي دي او په دې باره کې د دوی عمل څو. نو ګوره ابن بطال المالکی رحمه الله، ابن بطال رحمه الله دا ګوره ډیر لوی محدث او مالکیو محدث فقیه، نومي الامام ابو الحسن علي بن خلف المغربي المالکی 440 هجری کې وفات شوی دی. هغه خپل قول پکې نه بیانوي بلکې د مذاهب قول را نقل کوي. هغه فرمایي اصحاب المذاهب المتبعه وغيرهم متفقون، د اصحاب د مذاهب متبعو یعنی د کوم مذاهب پیروي چې کیږي نو پیروي د څلورو مذاهب کیږي، یعنی د څلورو مذاهب اصحاب یعنی احناف شوافع مالکی او حنابله دا ټول په دې متفق دي چې على عدم استحباب رفع الصوت بالتكبير والذكر، چې نه د مستحب په زور ذکر او په زور الله اکبر. نو په زور ذکر او په زور الله اکبر نه د مستحب د څلورو واړو امامانو د مذاهب په اتفاق، حاشا ابن حزم ما سوا د ابن حزم نه. وحمل الشافعي هذا الحديث على انه جهر ليعلمهم صفه الذكر. امام شافعي رحمه الله په دې حدیث کې دا تعویل کړی دی چې دا جهر بالتکبیر رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې لپاره کړی دی چې خلکو ته طریقه د ذکر وروخی، لا انه کان دائما، د دې دا نه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د همیشه د لپاره جهر بالتکبیر کړی دی. په امدې کتاب کې زمونږ د مذهب لوی محدث مولا علی قاری رحمه الله حاشیه لګولې ده. وقیل کان ذلك فی ایام التشریق بمنا، یو توجیه په دې کې دا ده چې دا جهر بالتکبیر په ایامو د تشریق کې دی په منا کې. ډیر توجیهات کړي، یو توجیه پکې دا کړی ده او بیا فرمایلی دی وهذا اوفقو په ټولو توجیهاتو کې خط توجیه هم دا ده چې دا په ایامو د تشریق کې ده او په منا کې دا تکبیر تشریق ویل شوی دی او دا وی موافقه توجیه ده لمذهب الحنفیه د احناف د مذهب سره موافقه توجیه ده فی کراهتهم الجهر بالذکر فيما عدا ما ورد. احناف وی مکروه غني جهر بالذکر، احناف ذکر بالجهر مکروه غني فی ما عدا ما ورد، په ما سوا د هغه ځایونو کې چې کوم منسوسی دي، منسوسو ځایونو کې جهر بالذکر هغوی جایز ګڼي او د هغې نه ما سوا په نورو ځایانو کې ذکر بالجهر ته احناف مکروه وی. نو ښه توجیه پکې مولا علی قاری رحمه الله دا کړې ده. علامه دا خو د احناف ګوره د مذهب تشریح شوه. علامه ساعتی رحمه الله دا توجیه کړې ده. فرمایي وهو محمول على انه فعل ذلك لتعليم الناس الذکر فقط. بلوغ الامانی 4 جلد 1 نمبر صفحه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا تکبیر په زور باندې ویلې ده تعلیم نه ویلې ده. لدی وجنه تاسو اعلاء السنن کې وګورئ په تکبیرات د تشریق په بحث کې الته فرمایي ذکر بالجهر تعبدا بدعت ده او تعلیما وعلاجا ونشاطا او ارهابا للعدو دا بدعت نه ده او تعبدا چې د ثواب په نیت کوي دا بدعت ده. یو دلیل بلم دوی ذکر کوي دا څوک چې د لمانځنه بعد ذکر بالجهر کوي په دې مشکات کې ورسته ده. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم من صلاته، رسول الله صلى الله عليه وسلم بچ کله د لمانځنه سلام وګرځولو يقول بصوته الاعلى، نو په اوچت आवाज به ویلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد وهو له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رواه مسلم. حواله په مسلم شریف ورکړی دا، لیکن مسلم شریف کې دا د بصوته الاعلى کلمه نشته. استدلال د دې ځنه کیږي بصوته الاعلى چې په اوچت आवाज دا ذکر کړی دی. مسلم شریف کې تاسو وګورئ، مسلم شریف خو په هر ځای کې شته
مسلم شریف کې دا د بصوته الاعلى لفظ نشته. هم دا حدیث په بیهقي کې دی، په ابو داود کې دی، په نسائی کې دی، په مسند احمد کې دی. په دې ټولو کې دا د بصوته الاعلى لفظ نشته. البته امام شافعي رحمه الله په کتاب کې دا حدیث را نقل کړی دی. الته په کې د بصوته الاعلى لفظ شته، لیکن الته په سند کې ابراهیم ابن محمد دی. په ابراهیم ابن محمد درې جرح دي: کذاب، قدری، رافضی. ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته به کنځلې کولې. بالفرض کدا لفظ ثابتم شي نو مولا علی قاری رحمه الله دلته به وګورئ، هغه فرمایي چې تعلیما لمن حضر معه من الملئ، دا کلمه تعلیما ویلې ده او موږ وایو تعلیما په مقدار د ضرورت. ذکر بالجهر جایز ده، تعبدا او ثوابا بدعت ده. وګوره اعلاء السنن د عیدینو په بحث کې وګوره د تکبیرات او د تشریق په بحث کې تعبدا و ثوابا بدعت ده. الشیخ المحدث عبد الحق الدهلوی رحمه الله فرمایلی دي چې اما بعض علما گفتن بلند خوادن ان حضرت برای تعلیم اصحاب بود. یو دریم استدلال هم شته ده، هغه به وروسته ده په باب الوتر کې په فصل ثانی کې چې ختمیږي فصل ثانی، نو الته د حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه روایت ده. وفي روايه للنسائي دي ځکه ده، وفي روايه للنسائي عن عبد الرحمن بن ابزع عن ابيه، اغه ځکه موهم ده د صاحب د مشکات عن عبد الرحمن بن ابزع لیکل د نسائی په حواله. حالانکه په نسائی کې داسې نه ده چې عن عبد الرحمن بن ابزع عن ابيه، التداسي دي عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزع. د سعید کلمه پکې ده ځکه عن عبد الرحمن بن ابزع عن ابيه شي نو بیا ابزع چې د غي ایمان نه ده ثابت. نو صحیح ده چې عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزع عن ابيه قال كان يقول اذا سلم سبحان الملك القدوس ثلاثا ويرفع صوته بالثالثه. نو التبي حاشيه ده قال ابن حجر ورواه احمد والدارقطني ايضا قال المظهر هذا يدل على جواز الذكر برفع الصوت بل على الاستحباب اذا جاء الرياء. خو فائدې څه ده؟ اظهارا للدين وتعليما للسامعين. ګوره د تعلیما کلمه پکې ده، نو تعلیما ذکر بالجهر جایز ده، تعبدا وثوابا بدعت ده. خبره په تعبدا وثوابا کې ده، تعبدا وثوابا بدعت ده.